ملګرو تاسو چرته په ټي وي باندې دا د کار ساوند اوریدلې ده دا په اصل کې د سپیکر نه راځي او آیا تاسو چرته دا سوچ کړی چې کله څوک نوې گاډي واخلي نو کمپنۍ والا د گاډي سره دا غټه چابي ولي ورکړي او آیا دا رښتیا دي چې کمپنۍ والا خپل پیکینګ غټ خي او چاکلیټ پکې وړکي او د نورم د داسې شیزونو د پیجندو لپاره زما سره د ویډیو د اخیره پورې اوسئ نمبر 6 کار ساوند وس چې تاسو د کار د داسې आवाज اورئ دا په حقیقت کې پیکی د ښه ټیکنالوژي د وجې چې کم گاډي هغه تیز خوې خو دومره زیات आवाज نه کوي ولې چې دا غي انجن خوي خو خلک خود د आवाज سره مینه کوي د کم دوجې نه چې بیا کمپنی په قص باندې پیک आवाज وباسي نمبر 5 پیک پیکیجینګ ملګرو پروډکټ دومره وړوکی او په پیکینګ کې هغه مونږ ته غټ خوې کیږي هغه پیکینګ که د دننه نه خالی ولی نه لکه څنګه چې د ډیرو چاکلیټونو ریپل زیات کولاوي او دننه چې پکې کم چاکلیټ کې هغه وړوکی دوی صرف د ریپل د سایز غټي ولې چې د دې د لیدو سره مونږ ته داسې ښکاریږي چې پروډکټ ښه کاپي سیوا ده خو په اصلیت کې دا صرف د پیکیجینګ کې لی نمبر 4 کنفیوژن کله چې موږ یو غټ سٹور ته لاړ شو نو موږ اکثر د بهر د وتلو د لارې په تلاش کې کنفیوز کیږو کله چې تاسو په لاولنی پیر یو غټ سٹور ته لاړ شئ نو تاسو سره بداسي شي ولې چې هغه دا غواړي چې تاسو دی په سٹور کې ورک شئ او په سٹور کې چې څومره کېدای شي دومره زیات ټایم تیر کړئ ولې چې تاسو په سٹور کې څومره زیات ټایم تیروي دومره زیات شیزونه بوم اخلئ نمبر 3 کار ایڈورټایزمنت کله چې څوک نوې گاډي اخلي دا غي چې څومره زیات کېدای شي دومره زیات ایڈورټایزمنت کولای کیږي او د دې پتا غستواله ته نه لګي لکه څنګه چې تاسو گاډي اخلي د ټولو لاول تاسو له یو غټه چابي درکې کوم چې بالکل بیکاره وي بس صرف دا په پټو کې خخ کاریږي او که تاسو پټو وستای نو ظاهره خبره ده دا به تاسو خامخا شیر کوئ د کم نه چې دغه گاډي په پری کې پروموشن وشي او د دې سره سره هغه تاسو لا سګفټ هم درکې کم چې بیا تاسو سوشل میډیا لور کوئ او ظاهره خبره ده خپل گاډي خو هر چاته خخ کاریږي او څوک چې بیا تاسو نه د گاډي په باره کې تاسو کوي نو تاسو ورته بیا خامخا صفت کوئ نمبر 2 بیگ پیکج سکیم ملګرو د 100 روپو د چپسو په پیکټ کې زیات چپسي د 60 روپو والا د پیکټ په کمپیریزن کې کم چپس چې منګه په 10 روپۍ باندې اخلو دا غي 60 یا 50 والا غټ پیکټ هم وي لکه څنګه چې منګ په 15 روپۍ د شیمپو پیکټ اخلو نو دا غي په 200 روپۍ باندې غټ بوتل هم وي او کمپنی منګ ته داسې خي چې په غټ بوتل کې زیاته پیدا ده خدا بالکل الټي پاسل کې دا داسې نه لکه څنګه چې 10 روپو والا چپس راځي هغه 35 ګرام وي حکم 60 روپو والا غټ پیکټ چې راځي پاغه کې 160 ګرام چپس وي په دې طریقې کې وکتل شي نو د 60 روپو والا یو غټ پیکټ د غستلو نه زیاته پیدا لسو والا پشپګو پیکټو کې دا په دې کې به تاسو ته 210 ګرام چپس زیات میلاويږي یعنی آلموست 2 پیکټ زیات چپس نمبر 1 کلر ملګرو که تاسو په کیپسی کې د ډونټ او کوکا کولا په شان کمپنیز لیدلی نو دا د زیړ او د سور رنگ ډیر استعمال کوي دا کلر چې تاسو وینئ نو تاسو خوراک ته زړه شي ټولو فاسټ فود کمپنیز دا داسې جوړ کړي کله چې موږ دا دوانه کلرونه یو ځای وینو نو زموږ زړه فاسټ فود ته ډیر وشي که تاسو یقین ناراضي نو د لوګو ستو وګورئ نو د داسې ټولو فاسټ فود کمپنیز لوګو د ریډ یا د یلو کلر د کمبینیشن نه جوړ شوی دا ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله